د چین خلکو د خپل ملک له دود سره سم د شهادت ګوتې اوچتولې او سرونه یې خوځول او ویل یې ډېر ښه ډېر ښه. خو بېوزلي کب نیونکي چې د ځنګل د بلبل له نغمو سره بلد و تر شونډو لاندې وویل بد نه و نو څه ناڅه د ځنګل بلبل ته ورته دی، خو کمی پکې شته چې دا به څه کمی وي نه پوهېږم. د ځنګل بلبل جلا وطنه شو. د امپراتور د بستر ترڅنګ ته په وریښمین بالښت باندې ځای اوس د ماشیني بلبل و. ماشیني بلبل به د هغو طلاوو جواهرو او ډالیو په منځ کې ناست و چې ورته راوړل شوې وې. د امپراتور د لوی سندرمار لقب وګاټه او عزت یې دومره زیات شو چې تل به د امپراتور چپ اړخ ته د هغه په څنګ کې ناست و. د امپراتور په نظر د بنیادم چپ اړخ تر ښي اړخ مهم و، ځکه زړه چپې خوا ته دی. د تشریفاتو رئیس د ماشیني بلبل په مدحه کې په 25 ټوکونو کې یو کتاب وکیښ. په خورا عالي ژبه او تفصیلي سبک باندې لیکل شوی دا کتاب له خورا مشکلو چینی لغتونو ډک و. د تشریفاتو د رئیس په تالیف کړي اثر باندې به هر چا په بازار کې پیسې ورکولې چې هسې نه په ناپوهو کې حساب شي او د ناپوهۍ سزا وویني. هر چا به ادعا کوله چې کتاب یې ویلی او ورباندې پوه شوی دی. کال همداسې تیر شو. امپراتور درباریانو او د چین ټولو اوسیدونکو د ماشیني مرغه نغمې ټکی په ټکی زده کړې وې او څرنګه چې اوریدونکو له ماشیني مرغه سره نغمه غبرګولای شوی نو ښه خوند یې ورنه اخیست. هلکانو به په بازارونو کې ویل چوه چوه چوه. امپراتور هم د ماشیني بلبل نغمه زمزمه کوله. لنډه دا چې هر څه سم روان و، خو یوه شپه چې ماشیني بلبل خپله نغمه د نور کله غوندې غږوله او امپراتور ورته غوږ نیولی په بستر کې پروت و، ناڅاپه د بلبل له منځه د ټک ټک غوندې آواز راغی لکه څه چې مات شوي وي. د مرغه په منځ کې شیبه نیمه ټکهار و او بیا نغمه غلې شوه. امپراتور سمدستي را پاڅېد. خپل خاص طبیب یې راوباله، خو د طبیب څه په وس کې نه و. په ساعت ساز پسې سړی واستول شو او هغه له ډېر زحمته وروسته ماشیني بلبل چالان کړ، خو ویې ویل چې ډېر احتیاط ورسره پکار دی ځکه په نرونه یې زاړه شوي دي. د ټولو خوا بده شوه. فیصله وشوه چې تر دې وروسته به ماشیني بلبل د کال یوازې یو ځل آواز وایي. حقیقت دا و چې دغه یو ځل هم آواز هم ورته سخته وه او په مشکل سره به یې نغمه پای ته رسوله. خو د تشریفاتو د رئیس په غوړو کلمو د لاپو شاپو ډکه وینا وکړه او ویې ویل چې هر څه سم دی، د خو ځای نشته. 15 کاله تیر شول او دغه وخت داسې حادثه پیښه شوه چې ټول ملت یې غمجن کړ. د چین په خلکو خپل امپراتور په رښتیا ګران و، خو هغه ناروغ شو او ویل کېدل چې د ژوند وربشه یې نوره تمامه ده. درباریانو د نوي امپراتور د ټاکلو په باره کې سلا مشورې سره وکړې او یو بل کس یې په نظر کې ونیو چې که خدای مکړه امپراتور نه وي نو هغه به یې ځای نیسي. خلک به په بازار کې د سردار د آس مخې ته درېدل او له سرداره به یې د امپراتور د حال پوښتنه کوله. سردار به سر وخوځاوه، وبه یې ویل پې ناروغۍ بې حده کمزوری کړی. امپراتور په خپل پرتمین بستر کې پروت و. درباریانو ته نور د یوه مړي په څیر و. دوی به اوس د ده راتلونکي ځایناستي ته ډېرې منډې وروهلې. د دربار ناظرانو به د امپراتور د وفات د رانږدې کېدو په اړه خبرې کولې او ندیمې به سره کړۍ کړۍ کېدلې. چایونه به یې څښل او بس همدا خبره به یې کوله چې امپراتور نور ختم دی.
د ټولو کوټو او دهلیزونو په غولي باندې ډبلې غالۍ وغوړول شوې چې د ګامونو ښکالو وانه اورېدل شي او امپراتور ته تکلیف ونه رسي. په ماڼۍ کې د مرګ چوپتیا خپره وه، خو په امپراتور کې لاس ساه غړېدله او په خپل شانداره بستر کې نیم ویښ نیم ویده پروت و. د امپراتور تر بستر ښکلې بخملي پردې راتاو وې چې د زرتارو وټي ورپورې وو. د امپراتور د سر خواته یوه کړکۍ پرانستې وه. له هغه ځایه د سپوږمۍ پلوشو په امپراتور او ماشیني بلبل باندې زیړه رڼا شیندله. امپراتور په خورا زحمت سره ساه ایستله، لکه په ټټر کې یې چې څه شی بند وي. سترګې یې چې پرانستلې، اسراییل یې ولید چې په ټټر یې ناست دی. د اسراییل زرین تاج په سر و. په یوه لاس کې د سرو زرو توره وه او په بل لاس کې یې د چین د امپراتورۍ بیرغ نیولی و. د قیمتي بخملي پردو له هر کنج او چاکه عجیبو غریبو موجوداتو سرونه را اوچت کړي وو. ځینې یې ډېر بدرنګې او ځینې نور یې ښکلي او نرم خویه وو. دغه موجودات د امپراتور ښه او بد عملونه وه. اوس چې اسراییل د امپراتور په ټټر باندې ناست و، دغو عجیبو غریبو موجوداتو په نوبت سره پوښتنې کولې. خپل دغه کار دې په یاد دی؟ خپل هغه عمل دې یادېږي؟ دوی دومره ډېرې خبرې وکړې چې د امپراتور په تندي باندې خوله را ماته شوه. امپراتور وویل: څه نه را یادېږي؟ موسیقي وغږوئ، موسیقي، چیني ډول وډنګوئ چې د دغو بلاو غږونه وانه اورم. خو عجیبو غریبو موجوداتو پټه خوله نه شول. خبرې یې کولې او اسراییل د یوه واقعي چیني په شان د سر په خوځولو سره د هغوی خبرې تاییدولې. امپراتور چیغه کړه: سازیانو، ساز وغږوئ! ساز! زما ګران زرین بلبل، ته راته سندرې وبوله. خو مرغه غلی و. اسراییل امپراتور ته ځیر ځیر کتل او څه یې نه ویل. د هغه د سترګو سکوت سخته ویره پیدا کوله. دغه شیبه ناڅاپه د پرانستې کړکۍ لخوا په زړه پورې نغمه راغله او چوپتیا ورسره ماته شوه. دا د ځنګل د بلبل آواز و چې له کړکۍ د باندې په یوه څانګه ناست و. د امپراتور د ناروغۍ خبره اورېدلې وه او اوس راغلی و چې په خپلو ښکلو سندرو هغه ته سکون او امید ور وبخي. د بلبل سندرو د پردو له درزونو او کنجونو راوتلي موجودات وار په وار تت او پټ وکړل. د امپراتور په کمزوري بدن کې وینه چټکه شوه. د بلبل آوازونه دومره اثرناک و چې اسراییل هم ورته وویل: وبوله کوچنۍ بلبله، وبوله، بیا هم سندرې وبوله. بلبل وویل: د سندرو په بدل کې هغه زرین خنجر او هغه پرتمین بیرغ راکوي، د امپراتور تاج هم راکوي. اسراییل دا ټول شیان د یوې نغمې په بدل کې بلبل ته ورکړل. بلبل سندرو ته کش ورکړی و. د په سندرو کې ګورستان یاد کړ، هغه سپین ګلاب یې یاد کړل چې په هدیره کې غوړېږي، عکاسي ګلونه یې یاد کړل چې په ګورستان کې خوشبويي خپرېږي، او د هدیرې د هغه شین چمن ذکر یې وکړ چې د ویرجنو په اوښکو لوند خیشت وي. د دومره ډېرې بدلې وویلې چې اسراییل ته د خپل باغ د لیدو هوس ور پیدا شو او د سپینې سړې لړۍ په بڼه له کړکۍ غلی ووت. امپراتور وویل: مننه، مننه ای آسماني مرغه، مننه، زه دې ښه پیژنم. ما ته له خپل ملکه وایسته، جلا وطنه مې کړې، خو تا د خپلو جادوګرو نغمو په برکت زما د بستر شاوخوا ته خپاره شوي بدمرغه موجودات پف و پناه کړل او مرګ دې رانه وتښتاوه. ته د کوم انعام لایق یې؟ ووایه ګران بلبله، څنګه انعام غواړې؟ بلبل ورته وویل: ما خپل انعام په خوا لا اخیستی دی. که دې یاد شي چې ما په لومړي ځل سندره درته وویله، ستا په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. زه به دا خاطره هیڅکله هیره نه کړم. ستا اوښکې داسې ملغلرې دي چې هر زړه ته ډاډ وربخي. د پاچایانو پاچا، اوس ویده شئ چې سیک درکې پیدا شي. زه به دې په سندرو ویده کړم.
بلبل سندره پیل کړه او امپراتور په خواږه خوب بیده شو. څومره خوندور او ژوند بښونکی خوب و. سهار چې امپراتور تازه او خوشحال را پاڅېده، د پرانیستې کړکۍ له لوري د لمر په لوشو ورته ځان را رسولی و. خو نوکر لا ورته نه و راغلی، ځکه ټولو ګمان کاوه چې امپراتور به مړ وي. له امپراتور سره یوازې بلبل په نږدې څانګه ناست و. سندرې ورته ویلې. امپراتور وویل: ته باید همیشه له ما سره واوسې. هره سندره چې د زړه غواړي هغه بوله. د خپل خوښې ژوند کوه. ماشیني بلبل به ټوک ټوک کړم. بلبل وویل: نه، دا کار مه کوئ. د هغه خوارکي چې څومره وس و هغومره سندرې درته وویلې، نو اوس یې د پخوا غوندې وساته. زه په ماڼۍ کې ځاله نشم جوړولی. که ممکنه وي چې په خپله خوښه هر وخت چې وغواړم تاسې ته راشم، زه به شپې مهال دلته ځان را رسوم. د کړکۍ څنګ ته به په څانګه کینم او سندرې به بولم چې هم خوند واخلئ او هم په فکر کې ډوب شئ. تاسې ته به د نیکمرغو او بدمرغو کسانو سندرې ووایم او د هغو ښو بدو چارو حال به درکړم چې ستاسو له سترګو پټ ستاسې شاوخوا پیښیږي. زه یوازې یو کوچنی سندرمار مرغه یم، خو بیا هم هر چیرته الوزم. بېوزلي کبنیونکي ته ورځم، د بېوسه بزګر د کور په باب کینم او د ټولو هغو کسانو له حاله خبریږم چې تاسې او ستاسې له درباریانو لرې اوسي. په ما باندې ستاسې زړه ستاسې تر تاج ډېر ګران دی. البته تاج هم د قدر شی دی. زه به درته راځم او سندرې به درته وایم، خو یو قول به راکوئ. امپراتور خپلې شاهانه جامې اغوستې وې، د خپله طلایي توره په ټټر پورې ټینګه کړه. ویې ویل: ګران بلبله، هر څه چې وغواړې هماغسې کوم. بلبل وویل: زه یوازې یوه غوښتنه لرم. هیڅ چاته مه وایاست چې یو کمکی مرغه لرم چې ما ته ټول خبرونه راوړي. او بلبل والوت. نوکران د امپراتور کوټې ته ورغلل چې په خپل ګمان د هغه مړی وګوري، خو امپراتور یې ژوندی ولید. دوی وچ ودرېدل. امپراتور ورته وویل: ستړي مه شئ. هوښیار عاشق یو زلمی مین و، خو د مینو غوندې ناکراره نه و. البته یو څه رنګ الوتی او له ځان سره مشغول ښکارېده. ده چاته نه ویل چې مین دی او په همدې وجه هیڅوک ورباندې خبر نه و. خو یوه شپه چې له ملګرو سره په یوه کوټه کې ویده و، د هغوی ورپام شول چې په خوب کې کری شپه یوه نجلۍ یادوي او له هغې سره په خبرو بوخت دی. ملګرو یې سهار وهڅاوه چې د نجلۍ کره ورسي، ویې غواړي. زلمي هم داسې وکړل او نجلۍ د رد ځواب ورکړ. د مین زلمي ملګرو ګمان کاوه چې اوس به ډېر خوابدی وي، نو د تسل لپاره کور ته ورغلل، خو دی یې تر پخوا خوشحاله ولید. د ملګرو ته وویل: خپه به ولې یم؟ ما داسې څوک وبایلل چې اهمیت یې نه راکاوه او دې داسې څوک بایللی دي چې ورباندې مین و. کلیوال او دکاندار. بېوزلي کلیوال یوه غوا لرله چې میرمن یې له شیدو کوچ جوړول او په ښار کې یې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې چای، بوره او نور شیان ورباندې رانیسي. د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره 1 کیلو شي، دکاندار ته به یې راوړي. دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی وو. دغه معامله څو میاشتې روانه وه، خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وروړل، د دکاندار ټنډه تروه ښکارېده. کوچ یې د نور کله برخلاف وتلل. کوچ 900 ګرامه راووتل. دکاندار ورته وویل: ما په تا باور کړی و، خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکته دی او نن معلومه شوه چې ته د کیلو په ځای 900 ګرامه راوړې. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل: موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو، خو کاڼی یې نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه، په هغه ورځ که دې یاد شي تا 1 کیلو بوره را باندې خرڅه کړه.
ما هغه بوره هماغسې وساتله او تر اوسه پورې د 1 کیلو کاڼي کار ورنه اخلم. دوکاندار کوز وکتل او غلی شو. ارزښت: یوه مشهور ویناوال له جیبه 2 زرګونه راوایستل او ناستو کسانو ته یې وویل: څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، ویې مړولل، کوت کوت یې کړل او له ناستو کسانو یې یو ځل بیا پوښتنه وکړه: څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې ولړل او دومره یې سپېره کړل چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل: اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جګ شول. ویناوال وویل: موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څو کوټ کوټ شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دی او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. زیات: یو چا وغوښتل خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. یو دوست یې د علت پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل: ښځې مې همیشه غوښتل چې ما بدل کړي. سګرټ یې راباندې پرېښودل. 1.5 وخت به مې لاپه وهله، له لاپو شاپو یې راوګرځولم. په رښتین انسان یې بدل کړم. په قمار عادت وم، قمار یې راباندې پرېښود. لټ وم، د کار سړی یې رانه جوړ کړ او شتمن یې کړم. اوس خلک راته په درنه سترګه ګوري. اوس مې خلک بې عیبه انسان بولي. اوس احساس کوم چې زه تر دې بر یم او دا زما له شان سره نه ښایي. آرام ذهن: د بزګر ساعت په کادانه کې ورک شو. پروړه یې ډېره وپلټله، خو یې نه موند. هلکانو چې د کادانې مخې ته شیطاني کوله، بزګر ته یې وویل چې دوی به یې ومومي. هلکان کادانې ته ننوتل او ټوله پروړه یې په بل مخ واړوله، مګر ساعت یې ونه موند. وروسته بیا یو کرار هلک چې له نورو بیل غلی ناست و را پاڅېد. بزګر ته یې وویل چې ده ته هم د ساعت د لټون اجازه ورکړي. بزګر د کادانې ورته پرانیست او هلک یوازې ورننوت. شیبه نیمه پس هلک راووت او بزګر ته یې د هغه ساعت ورکړ. بزګر ورته وویل: عجبه ده، دومره ژر څنګه دې وموند؟ هلک ورته وویل: زه په کادانه کې کرار کېناستم او په پوره چوپتیا کې مې غوږ ونیو چې د ساعت د ټک ټک ځای صحیح کړم. صبر: نجلۍ د امتحان پارچه ښه نه وه حل کړې او کور ته له د راستنېدو په وخت د یوې بلې نجلۍ په پښه ورختلې وه او هغې ورته ویلي وو: ته خو بیخي لیونۍ یې. دا چې کور ته راغله، مور ته یې د غبرګو ترخو پیښو کیسه وکړه. مور یې په پخلنځي کې لګیا وه چې کیک پاخه کړي. لور ته یې وویل: څنګه، زما د لاس کیک دې خوښیږي؟ لور یې ورته وویل: بیخي ډېر، او نن خو بیا ښه وږې هم یم. مور یې غوړو ته اشاره وکړه، ورنه ویې غوښتل: دا غوړي وڅښه. لور یې وویل: زړه مې پرې راډکېږي. مور یې خامو هګیو ته چې هغه یې هم د کیک د پخولو لپاره راوړې وې لاس ونیو. د هغو د خوړلو یې ورته وویل. لور یې وویل: د اومو هګیو خو له بویه لا ورټ کوم. حاله بیا مور ورته وویل: څنګه، اوړه خورې؟ او لور یې په قهر ځواب ورکړ: مورې، ته عجبې خبرې کوې، اوړه به هم چا خوړل؟ مور یې ورته وویل: غوړي، اومې هګۍ یا اوړه که یوازې وي نه یې خورې او بلکې ورټ ورنه کوې، مګر که سره یو ځای شي او کیک شي بیا یې په خوند خورې. د ژوند تجربې هم دغسې وګڼه چې هر یوې ته یوازې ګورې، ممکن خوابدې او مایوسه دې کړي، خو دغه تجربې د وخت په دیګ کې سره یو ځای کېږي او پخېږي او ستا د شخصیت د ودې خوندور او ګټور خواړه ورنه جوړېږي. ژغورونکی: د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لاهو کېده او مرسته یې غوښته. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ، خو ساه یې لا نه وه سمه شوې چې د 2 نورو چیغې یې واورېدلې.
هغوی هم له اوبو راوایستل. وروسته یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپله ورځ په ژغورلو تیره کړه، خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. زموږ د لارې خنډ. سهار چې د شرکت مامورین دفتر ته راغلل، لویه دروازه بنده وه او ورباندې لیکل شوي وو چې هغه مامور وفات شوی دی چې ستاسې د ترفیع مخه یې نیوله. نن یې په 10 بجې جنازه ده، پلاني ځای ته ورشئ. ټول مامورین په اعلان کې لیکل شوي ځای ته لاړل. هورې یې په یوه کوټه کې یو تابوت ولید. دوی نه پوهېدل چې دغه مامور څوک و چې د دوی د پرمختګ مخه یې نیوله او اوس یې باید په جنازه کې ګډون وکړي. د شرکت مشر ورته وویل تاسې یو کوټې ته راننوځئ، د تابوت سر اوچت کړئ، د خپلې ترفیع او پرمختګ د لارې خنډ وپېژنئ او وروستۍ خدای پاماني ورسره وکړئ. د تابوت په منځ کې د مړي په ځای یوه هنداره ایښې وه. هر مامور چې به د تابوت سر پرانیست خپله څېره به یې ولیده. وروسته بیا د شرکت رئیس مامورینو ته وویل که زه له مدیران او که ستاسې نور همکاران له دې ځایه تبدیل شو، وایستل شو یا ومرو، بیا به هم ستاسې په ژوند کې بدلون او بهتري رانشي. ستاسې د ژوند بهتري یوازې او یوازې ستاسې په خپل لاس کې ده. د ملا نصرالدین خر. د ملا نصرالدین د کور بام ډیر ژوبل و. جوړېدل یې غوښتل. ملا تعمیراتي مواد په خپل خره بار کړل او خر یې په چل او په زحمت په پوړیو بام ته وخېژاوه. خر چې بام ته ورسېد، ملا بورۍ تشه کړه او د خره مخه یې پوړیو ته واړوله چې بیرته کوز شي، خو چې هر څه یې وکړل خره ګام وانخیست. ملا په دې نه پوهېده چې خر به په پوړیو وخېژوي، خو راکوز به یې نه کړي. ملا چې ستومانه شوی و، خر یې په بام پرېښود، په خپله راکوز شو چې دمه ونیسي. خره په بام باندې ټوپونه وهل، لغتې یې وهلې، بد حال یې جوړ کړی و. ملا بیا ور وخوت چې اوس که راکوزېږي نه، آرام خو دې شي، مګر د کرارېدو نه و. ملا مجبور شو خر یې په بام باندې یوازې پرېښود. وروسته بیا د کوټې د چت یو لرګی مات شو. د خره یوه پښه راوځړېده او شیبه نیمه پس بام سوری شو او خر لاندې راخطا شو ومړ. ملا له دې پیښې وروسته خلکو ته وویل ملامت زه یم چې په دې نه پوهېدم چې خر که لوړ ځای ته وخېژوي هم هغه ځای خرابوي او هم ځان خرابوي. په ځان باور. 2 کسه د سیند په غاړه ناست وو، جالونه ورسره وو، کبان یې نیول. دا یوه چې به لوی کب ونیو، د خوشحالۍ چیغه به یې تر خولې ووته، خو د هغه بل په حال چې به لوی کب ایسار شو، سمدستي به یې سیند ته خطا کړ. ملګري یې پوښتنه ورنه وکړه لوی کبان خو لا ښه دي، ولې یې سیند ته خطا کوې؟ ده ورته وویل په کور کې مې دیګی وړکی دی. یوه هوښیار سړي چې دا کیسه واورېده ویې ویل په ژوند کې کله کله لوی چانسونه په ګوتو راشي، خو چې په ځان باور نه لرو د هغه ساده کب نیونکي غوندې مخ ځینې واړوو. د تولستوی ځواب. هسې وایي چې مشهور لیکوال لیو تولستوی یوه ورځ په لاره کې په سهوه د چا په پښه کېښوده او هغه ورته کنځلې پیل کړې. تر ډیرو پورې یې کنځلې ورته وکړې او چې کله ستړی او غلی شو، تولستوی د احترام لپاره خپله خولۍ له سره را اوچته کړه، بښنه یې ورنه وغوښته او په پای کې یې ورته وویل زه تولستوی یم. کنځلمار وشرمېد، ویې ویل کاشکې مو ځان اول را پېژندلی وای. تولستوی ورته وویل ته د ځان په را پېژندلو دومره بوخت وې چې ما ته نوبت نه را رسېده. کلال او هنرمند. هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقشو نګاره خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅوونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کېدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالي بیه مې اخلم، خو ښکلا بیه نه لري. نیکي مه وړه. په آس باندې سپاره کس په لاره کې یو ګوټ ولید چې په زحمت سره ګامونه اخلي. خوا یې ورته بده شوه.
آس یې ودراوه، راکوز شو او ورته ویې ویل: ته سپور شه، زه به در سره پلي روان یم. ګوډ چې په آس باندې پښه واړوله او واګې په لاس کې ونیولې، ناڅاپه آس ته متروکه ورکړه چې ویې تښتوي. د آس څښتن ورپسې نارې کړې: ګوره مخ راواړوه، یوه خبره درته کوم. غل نور ډاډه و چې ایسارولی یې نه شي، نو مخ یې راواړوه، ورته ویې ویل: څه وایې؟ د آس څښتن ورته وویل: آس دې یووړ، خو نیکي مه وړه، مطلب دا چې پام کوه دا کیسه چاته ونه کړې چې بیا به څوک له چا سره ښه نه کوي. د ورکړې برکت. د وا په نوم یو کس د چین په یوه ښار کې ګدایي کوله. دی به په بازار کې کاسه په لاس ولاړ و چې لارویان لپه نیمې وریجې یا بل څه ورکړي. په دې منځ کې یوه ورځ ولیدل چې پاچا بازار ته راوتلی دی. ځان ور ورساوه، د درناوي لپاره یې ملا لیندۍ کړه او د ښې قیمتي ډالۍ په تمه ورته لاس په نامه ودرېد. خو په حیرانۍ سره یې واورېدل چې پاچا ورته وایي: یو څه راکړه. له مجبورۍ خپلې کاسې ته لاس کړ، ټولې کړې وریجې یې پاچا ته ورکړې. پاچا تیر شو او ته ژړا ورغله. په هغه ورځ سوالګر په سرو سترګو ژړل، د خدای پارې چیغې وهلې او شکایت یې کاوه چې پاچا څه ورنه کړل، بلکې ځینې وایخیستل. لارویانو چې به د سوالګر فریاد واورېد، د هغه په کاسه کې به یې څه ور واچول او ځینې تیر به شول. په هغه ماښام د سوالګر کاسه تر بلې هر وخت ډکه وه. د وریجو او نورو شیانو په منځ کې 2 د سرو زرو سکې هم پیدا کړې. پریوتی کوټګر او بېوزلی جانور. ونوه یو وخت په یوه ښار کې یو بوډا اوسېده چې جانور نومېده. د خدای په دنیا کې له ایکي یوه چرګه پرته چې په ډیران به ګرځېده بل هیڅ نه لرل. جانور یوه ورځ لوږې ډیر په تن کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو. بازار ته لا نه ورسېدلی چې چرګ ورنه 2 لارویانو په یوه غیران وغوښت. په هغه وخت کې غیران ډیرې پیسې وې او جانور د سودا ته سمدستي تیار شو. دوی چې ډیر ذلیل جادوګران و، جانور ته وویل چې په هماغه بله کوڅه کې کور دی، پیسې به هورې ورکړي. جادوګرو چې تر د مخکې روان و او ګمان یې کاوه چې دی به یې خبرې نه اوري، یو بل ته سرونه ور نږدې کړل. دا یې وویل: د چرګ په ګېډه کې پروت غمی به سمدستي را باسو، په ګوتۍ کې به یې کېږدو چې هره آرزو مو پوره شي. هغه بل ورته وویل: عجب شی په لاس راغلی دی، لکه خوب چې وینم. لومړي جادوګر زیاته کړه: کم عقلان دې په سړیتوب پسې ګرځي، زه او ته به ثروت غواړو، بیا به وګوري چې خلک دې څنګه قدر کوي او څومره په درنه سترګه درته ګوري. دویم جادوګر وویل: راځه چرګ ورنه همدا اوس واخلو، تر کوره خو لار شته. جانور چې هغه د چا خبره ګیره په ژرنده کې نه وه سپینه کړې او په ژوند کې یې ډېرې سړې تودې لیدلې وې، سمدستي د تېښتې اراده وکړه. 2 پښې یې خپلې وې، 2 یې پردۍ کړې. د سترګو په رپ کې له جادوګرو وتښتېد، کور ته لاړ. په کور کې یې چرګ حلال کړ او د هغه په ګېډه کې یې په رښتیا یو غمی ولید. غمی یې راویست، د زیړو په ګوتۍ کې یې کېښود او د امتحان لپاره یې وویل: ای غمیه، که په رښتیا کمال درکې وي نو همدا اوس مې 18 کلن کړه. بوډا جانور لا خپله خبره نه وه تمامه کړې چې وینه یې په رګونو کې په ټوپونو شوه، په اعصابو کې قوت راغی، په پښو او لاسونو کې نوی زور ولید، پوستکی یې تاند شو، په نظر کې رڼایي پیدا شوه، سپین ویښته یې تور واوښتل، کړشوپه خوله یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږه ویښته یې پاسته احساس کړل. لنډه دا چې جانور یو ښکلی 18 کلن زلمی شو. جانور له خپلې ګوتې سره ځنګل ته لاړ او هور یې وویل: یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم. ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش و نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یې ښکلا یو په 2 کړې وه.
جانور لاندې وکتل، که ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی. دیوالونو ته یې وکتل، ښکلو انځورونو یې سترګې ونازولې. نوکران یې هر لور ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بې حسابه آسونو او بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایقه ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاره ناست نه و. دوی د جانور د غمي پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډیره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکیدلو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د بیې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي، نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي نه پیژندله ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدلو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکې بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې د نانځکې راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودلې او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر ځنګل ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړی غوښتنه دا وه چې له جانور څخه ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا څنګ ته ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول، په تندي کې یې ګونځې پیدا شوې، وریځې یې ببرې شوې، لیمې یې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کړشوپه شوه، ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال ولید ورټ یې ورنه وشو. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په شړاندو لیمو لور ته ورغی او د ګوتۍ یې ځینې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لټ په لټ کړ. آخر ژورې سوړې ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل. پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زري او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تېره کړه او په آخر کې وویل چې څو پورې هغه 2 جادوګر نه وي موندلي او سزا یې نه وي ورکړي قرار به نه کښېني. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پیکر او موږک سکپچک چې په یوه خورا عالي هوټل کې د عمر په وروستیو 6 کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو 2 موږکانو جانور ته وویل انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه چې د دنیا ډېر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه ستاسې د وطن 2 کسان هم راغلي وه او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بېوزلې بوډا قیمتي غمی راتښتولی دی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی یې شو.
جانور ورته وویل ښاغلی موږک پیکر او ښاغلی موږک سکیپچکه، که موږ دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتې ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېر پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیکر او موږک سکیپچک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده، خولې یې اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کاره موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږدو مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې انډیواله د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کښېنه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتې له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړل، موږک پیکر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دا یوه جادوګر په هماغه ګوته یې غاښ ور ولګاوه چې ګوتې پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوی وکړ او ګرېدلې وه، ګوتې له لاسه وایسته، په میز باندې کېښوده، ګوتې یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیپچک ګوتې په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند د غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ و ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتې سترګې ولګېدې له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو د خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې یې د لاندې او پوڅه بار کړه چې په ژوره سوړه کې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیکر او سکیپچک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړو او په تیره بیا له پیکر سکیپچک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګلو کې او د هیڅ بنیادم په تلکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی و. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشحاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یووړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جانور، خسر یې پاچا او لور یې پریتینا پاتې ټول عمر خوشحاله و اوسېدل. دواړه د صحرایي اوښ ورک وه او له ډېره تاوه به یې ویل قسم په خدای که مې وموند سمدستي یې بازار ته بیایم، په 1 درهم یې خرڅوم. څه موده پس اوښ پیدا شو. اوښ په 100 درهمه ارزېده. صحرایي د اوښ په غاړه کې یوه کڅوړه چې پیشو یې پکې اچولې وه راوځړوله او بازار ته روان شو. په بازار کې خلکو ته وویل اوښ مې 1 درهم او پیشو مې 100 درهمه بیه کړي دي، خو جدا جدا یې نه خرڅوم. د بې کړپه ژوند راز. زوم خپل خسر ته وویل په کور کې د هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل، ویې ویل هیڅ وخت دې د ښځې په تېروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی. د ملا نصرالدین ګدایي. د ملا نصرالدین ګدایي خلکو ته ښه ساتیري وه. داسې چې د سرو او سپینو یوه سیکه به یې ورښکاره کړه او پوښتنه به یې ورنه وکړه ملا صاحب کومه غواړې؟ ملا به سپینه غوره کړه او خلکو به سمدستي سپینه سیکه ورکړه. په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. یو بل ته به یې سره وویل دغه ساده ته وګورئ، د سرو سیکه نه اخلي د سپینو اخلي.
یوه ورځ یوه خواخوږي ملا ته په ګوښه کې وویل: دا د خلکو خندا مې نه در باندې لورېږي. ولې دومره ساده یې چې د سرو سکه نه غواړې؟ د سپینو غواړې. زما ومنه، او له دې وروسته چې هر چا د سرو او سپینو سکې در ښکاره کړې، ته پکې سره خوښ کړه. هم به په لنډ وخت کې ښه شتمن شې، هم به نور د خلکو د خندا نه یې. ملا شاوخوا وکتل چې بل څوک یې خبره وانه او بیا یې ورو غوندې خپل خواخوږي ته وویل: اوس خو ځکه د سپینو سکې راکوي چې ځانونه تر ما هوښیار ورښکاري او له دې خوند اخلي، خو که په دې پوه شي چې زه د سرو سکه غوره کوم، بیا به هیڅ رانه کړي، ځکه نور به ساده نه ورښکارم. پرېږده چې ځانونه تر ما هوښیار وګڼي او زما ګزاره روانه وي. هیره بوډاګانو هوس وکړ چې له خپلو میرمنو سره له کورونو راووځي او د تیرو وختونو په یاد په کوڅو کې وګرځي. میرمنې 10-12 متره مخته روانې وې. بوډاګان ورپسې وو. دا یوه بوډا بل ته وویل: په دغه سیمه کې یو رستورانت و، ډېره ښه ډوډۍ یې ورکوله. هغه بل پوښتنه ورنه وکړه: څه نومېده؟ ده ورته وویل: یو مرغه دی، ډېر بر الوزي، خورا ښکلی دی. په ژمي تودو وطنونو ته ځي، د هندوستان خواته. اوړی په سایبریا کې تیروي. په پسرلي او مني کې زموږ په وطن باندې تیریږي. سفر یې یو ځایي وي، ډېر ښکلی غږ یې وي، یوه میره هم لري. دا بل بوډا ورته وویل: زاڼه خو به نه ښیې؟ ده ورته وویل: خیر یوسې. هو، زاڼه ښیم. او بیا یې خپلې ښځې ته چې څو ګامه مخکې روانه وه ورغږ کړل: زاڼې و زاڼې، هغه رستورانت څه نومېده چې موږ به ورتلو؟ طلایي هندوانه. د ازبکستان د خلکو یوه ولسي کیسه. یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو بېوزلی بزګر و چې د خدای په لویه دنیا کې بس یو پټی ځمکه لرله. ده به له سهاره تر ماښامه په همدې یوه پټي کې کار کاوه او همدا یې د ګزارې ذریعه وه. یو کال چې د ژمي واورې اوبه شوې او هوا په سرلنۍ شوه، بزګر د نور کله غوندې سمدستي په غویو باندې جغ کېښود. خپل پټي ته ووت چې ځمکه واړوي. ده چې ځمکه واړوله او ستړی شو، د ساه سمولو په نیت هورې نږدې د سیند په غاړه کېناست. دغه وخت یې یو ډینګ ولید چې لاندې راخطا کېږي. د ډینګ یو وزر مات شوی و. بزګر رالوېدلی ډینګ په غېږ کې واخیست، کور ته یې یووړ. د ډینګ په مات وزر پورې یوه دړه وتړله او یو څه موده یې د هغه پالنه او ساتنه وکړه چې روغ شي. ډینګ روغ شو او والوت. یو ورځ چې بزګر پنبه دانه کرله، ډینګ یې ولید چې د ده پر خوا ور ټیټ شو. ډینګ په فضا کې د ده له پاسه تاوېده را تاوېده، خو دی په خپل کار بوخت و. پنبه دانې یې په خاوره کې پټولې. دغه وخت ډینګ د هندوانې 3 زړي لاندې د بزګر په پټي کې واچول. څه موده پس د هندوانو زړو هم د پنبې په پټي کې تیغ وواهه، را زرغونه شول. بزګر به په خپل وخت پټي ته اوبه ورکولې، للون یې کاوه او خاورې یې په رمبې سره بستوله. د هندوانو بوټو جوړنګ وکړل، جوړنګان لوی شول، هندوانې یې وکړې او یوه ورځ بزګر 3 هندوانې راوشکولې، کور ته یې یووړې. هندوانې لوی او درنې وې. بزګر خپل خپلوان او یاران دوستان را وبلل چې د هندوانو میله ورکړي. خو کله چې چاقو هندوانې ته ور واچوله چې ماته یې کړي، که ګوري چاقو کار نه ورکوي. بزګر دغه هندوانه څنګ ته کړه، بله یې را واخیسته، خو په بلې هم د چاقو زور ونه رسید او په درېیمې هم. بزګر او میلمانه یې حیران پاتې شول. آخر یې سره وپتېله چې هندوانې په ځمکه ووهي، ګوندې ماتې شي. دوی هم داسې وکړل. یوه هندوانه یې را اوچته کړه، په ځمکه یې کلکه وویشته.
دوه ځایه شوه، خو په منځ کې د خوړلو لپاره څه نه وو. منځ یې له سرو زرو ډک و. نورې دوې هندوانې هم په دغه طریقه ماتې کړې او د سرو زرو ډېرې سکې یې پکې ولیدلې. بېوزلی بزګر خورا خوشحاله شو. په خپلو خپلوانو او نورو میلمنو یې د هندوانې په ځای د سرو زرو سکې وویشلې او ټول کورونو ته خوشحاله ستانه شول. د هندوانو هغو دریو زړو چې ډینګ را اچولې او 3 جوړنګان ورنه بوټېدلي وو ډېرې هندوانې وکړې، خو ټولې طلایي هندوانې وې، په ظاهره هندوانې او په حقیقت کې د سرو زرو کڅوړې. بزګر ډېر شتمن شو. بزګر یو شتمن ګاونډی درلود. هغه یوه ورځ پوښتنه ورنه وکړه: دا دومره پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ بزګر ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې د سیند په غاړه له وزرماتي ډینګ سره مرسته وکړه چې روغ شي، او بیا همدې ډینګ د هندوانو 3 زړي ور واچول او د دغو زړو بوټي په ظاهره هندوانې وکړې، خو منځ یې له سرو زرو ډک وو. شتمن د سیند غاړې ته لاړ او کله چې له اوږده انتظار وروسته هورې یو ډینګ ولید، غلی غلی پسې ورغی، په پښه یې وویشت، ویې نیو، کور ته یې راوړ او په ماته پښه پورې یې د لرګي یوه دړه ور وتړله چې ښه شي. شتمن څو ورځې د ډینګ خدمت ورکړ او چې د مارغه پښه روغه شوه پرېښود چې والوځي. تر دې وروسته به شتمن هر سهار خپلو پټو ته ته، کرۍ ورځ به یې د هغه ډینګ د راتلو په انتظار تېروله. آخر یوه ورځ هماغه ډینګ را پیدا شو، د ده په لور راټیټ شو او 2 زړي یې لاندې ورخطا کړل. زړو تیغ وواهه، راشنه شول، جوړنګان یې وکړل او جوړنګان غټې غټې هندوانې وکړې. چې هندوانې پخې شوې نو شتمن خو د بزګر کیسه اورېدلې وه. ده هم خپل خپلوان او یاران و دوستان د هندوانو میلو ته راوغوښتل. په ظاهره یې غوښتل چې هندوانې به ورباندې خوري، ولې اصلي نیت یې دا و چې د هندوانو د منځ په سرو زرو او خدای ورکړي بخت باندې نور وسوځوي. شتمن چې څنګه هندوانې ته چاقو ور واچوله او هندوانه یې لږ څیرې شوه، له منځه یې سرې غومبسې راووتې. غومبسې داسې په قهر وې لکه ځاله دې چې ور ړنګه کړې وي. د راټولو کسانو په چیچلو یې پیل وکړ. شتمن را پاڅېد چې غومبسې وشړي، خو د شړلو نه وې. دی یې څو ځایه په مخ او په څټ باندې وچیچه، سخت یې ژوبل کړ. د له ډېره درده د سیند خواته منډه کړه، ځان یې په اوبو کې واچاوه، لاهو شو. بېوزلي بزګر د خپل ښه نیت په برکت خوشحاله ژوند وکړ او ارمانونه یې ورژېدل، خو شتمن ګاونډي یې د خپل بد نیت سزا ولیده او له دنیا ارمانجن لاړ. تر ټولو ښه او زړور مېړه. د نیپال د خلکو یو نکل. له ګورکا کلي په پلي مزل 200 روزه لرې د غره په ډډه کې یو زمری او زمرۍ او د دوی دواړه 3 بچیان اوسېدل. د زمریو کور ته نږدې د ونو غنو په منځ کې یوه ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه کوله. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمري د میړانې او جرأت خبرې اورېدې، په زړه کې به ورتېرېدل. نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا زه په څه یم؟ نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتېله چې د ځنګله د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپو شاپو شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنل چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی، خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابیزه ښکارېده زمری وه. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غورې ویشتې او زمری یې خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ور ولوېده. ویې ویل: ته خو چې زما د میړه سیوری هم ووینې، زړه دې له سینې بوټ راووځي.
دا ډېرې لاپې مه وله. بیزوګانې سره وپسنېدې، مسکۍ غوندې شوې او ګیدړ ته چې ډېر قهر ورغلی و له ځان سره یې وویل دې کبرجنې زمرۍ ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمري کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمري کور ته ورغی، ورچیغه یې کړه ورېندارې ورېندارې زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز ور وکړ په ښکار پسې وتلی دی. ګیدړ وویل بخت یې بیدار دی چې په کور کې نشته، که نه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلي وو چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمري په باره کې د داسې خبرو جرأت هیچا نه و کړی. زمرۍ حیرانه پاتې شوه خو هیڅ یې ونه ویل او ګیدړ له شېبې نیمې انتظاره وروسته په خپله مخه لاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ ورېندارې ورېندارې زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ همدا شېبه نیمه مخکې په ښکار پسې ووت. ګیدړ چیغه کړه بخت یې بیدار و، که نه نو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پښتۍ یې 14 ځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ خو ماښام چې میړه راغی د ګیدړ د پرله پسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمري ورته وویل که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګز او دا میدان زړورتوب به دې وازمایم. په دریم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل ورېندارې ورېندارې زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ورته وویل هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې انګازه وکړه وویل بې غیرته زمریه چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوې، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وای. زمری چې ډېر لرې نه و تللی او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډېره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی و په ونو کې ننوت. له وارخطایۍ یې کله یوه او کله بله خوا منډې وهلې او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمري له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سورې شوې سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ په دې تمه چې له زمري به ورکه شي د سټې په سوري کې ننوت، خو زمري یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر و دې ته یې پام نه شول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کېښاګه او ملا یې نرۍ کړه، د سوري له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمري پسې ورغی. ورته ویې ویل میړه دې دومره رانه وویرېد چې سیند ته یې ځان خطا کړ. ما هڅه وکړه ویې ژغورم خو کمبخت لاهو شو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ او د هغه یوه بله لاپه ورښکاره شوه. خو چې څو ورځې تېرې شوې او زمری رانغی، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده او خپلو بچو ته یې وویل دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووځم، نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې را ورسیږي او وږي پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغسې وخت په ارمان و د زمري غوښتنه په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو، زمری خپل نوي میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت خو خوب ورته او چې د څېړیو یخ سیوری یې ولید کرار وغځېد. خوب یووړ، لمر په پرېوتو و چې راویښ شو، وږی و.
د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی. یو چرګوړی یې را پټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي په خپله یې نوشیجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاس ستون شو، زمرۍ ډېره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل: بچي مې وږي دي او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېده، ویې ویل: کرۍ ورځ په ځنګل کې وګرځېدم خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شئ چې بیخي ډېر خوندور وي. زمرۍ په ارامه غاړه ورته وویل: که ښه خوندور خواړه پیدا شي نور علا نور، خو که پیدا نشي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نشي. زمرۍ چې دې تصور خوشحاله کړې وه چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډېرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل: سبا به له خیره زه هم درسره ښکار ته ووځم. په سبا سهار باندې زمرۍ بچي په کور کې پرېښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیانه کې د غویو ګله ولیده. زمرۍ د ګیدړ په غوږ کې وپوسنېده او ورو یې وویل: ته دلته ورباندې ټوپ کړه، د درې بر سر ته یې راوشړه، زه به هورې ورته پټه شم. هغه تر ټولو چاغ غویی به را ایسار کړم. ګیدړ د زمرۍ خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمرۍ د درې بل سر ته لاړه، دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلې یې ور ټوپ کړل. نور غویي وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمرۍ په نښه کړی وه له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو په ښکر یې وواهه. د غویي ښکرونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړ مخې یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بېهوشه شو او یو وخت چې په هوش راغی لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډېر وخت تېر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمرۍ یو بل سره وموندل. زمرۍ ورته وویل: تا څه وکړل؟ هغه غټ غویی څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لار وم. ګیدړ ورته وویل: ما چې هر څومره سترګې وغړولې، هغه چاغ غویی چې تا یاداوه هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډېر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمرۍ نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدی کړي، نو ورته ویې ویل: زه به لاړه شم په هغه چاغ غویي پسې، وبه یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چاغ غویي پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سیوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته، د غویو د ترپکو آواز یې واورېد. سر یې را اوچت کړ، لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمرۍ د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ ووېرېد، یوې لوړې ته وخوت او چې ګله تېره شوه یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بېل مرګ حاله پروت دی. ګیدړ پرې ور منډه کړه او زمرۍ چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګ حاله غویي ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ: دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلي وو، هغه ځوان، هغه غټ چاغ غویی درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل: ګرانې، ته غوښه نه پیژنې. دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګ حاله ښکاري، غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د څاروي غوښه چې خوندوره نه وي، چاغوالی یې په سر وهو. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمرۍ ته په زړه کې ورتېر شول چې میړه به یې شاید سمه خبره کوي، خو ورته ویې ویل: سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوو. ګیدړ ورته وویل: ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟
زه نارینه یم او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بارونه وړي. خیر زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویي پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفادارې ښځې غوندې هیڅ ونه ویل. بس یوه پښه یې د مړه غویي په ګېډه کېښوده او د بلې پښې په خپړو یې د غویي سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه وایست. میړه ته یې ورکړ او نور یې نو ټول غویی په خپله اوږه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت په لاره کې یوې ژورې کندې ته ورسېدل چې په تل کې یې اوبه ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تېرېدو لپاره د یوې ونې ډډ پروت و. زمری چې کابو ټول غویی یې هم په اوږه و د ونې په ډډ باندې اوچته تېره شوه. خو ګیدړ وډار شو. د کندې په غاړه وچ ودرېد. زمری د کندې په بله غاړه ودرېده. مخ یې راواړاوه. په ګیدړ یې آواز وکړ. ولې ووېرېدې؟ ګیدړ ځواب ورکړ. نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړی یم. د ښوولو د بزغلي لپاره ډېر مناسب ځای دی. زمری مخ په وړاندې روانه شوه او له ځان سره یې په ویاړ او خوشحالۍ وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې آن د ښکار په سخت سفر کې یې د کندې په ولاړو اوبو کې د بزغلو د کېښودلو په څېر ډېرو باریکو خبرو ته پام کېږي. کله چې زمری له سترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ورساوه. دوی لږ وړاندې په لاره کې یوې نیغې ښویې پرخې ته ورسېدل چې زمری ورباندې په اسانۍ تېره شوه. خو چې شاته یې وکتل، میړه یې ولید چې یو ګام واخلي بیا وپرځي او بیا راپاڅي او بیا یې پښه وښویېږي. زمری ورباندې آواز وکړ. په زحمت یې ډېره درته لوړه ده. قهرېدلی ګیدړ ورته وویل چټیات مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به دې ژرندې ښه پلونه جوړ شي که څنګه. زمری مخ واړاوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخواني میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمری ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خوړ ته ورکوز شو او په منډه یې زمری ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نرۍ ژورې کندې ته ورسېدل چې پل ورباندې نه وه. زمری ټوپ وواهه او تېره شوه. خو ګیدړ چې بله لار ونه لیده، کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل وی ګرانه، لاندې لوېدلی یې؟ ګیدړ ځواب ورکړ نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میښې لپاره مې ښه پړی جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل، بزغلي، رسۍ او هر شي ته دې یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل د زړه سره په راختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده، ویې ویل نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیژم. زمری روانه شوه او ګیدړ چې د غویي له پړپوس سره د کندې د اغزنو بوټو په منځ کې ختل ورته سخته و، په ډېر زحمت راوخوت. د پړپوس ډېره برخه په اغزیو کې توږل شوې او ورنه پاتې شوې وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمری ته ورورسېد، د زمری پړپوس ته پام شول چې ډېر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل. ویې ویل پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخواني عادت له مخې د پړپوس یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه. ویې ویل ته کله دومره یاران لرې؟
ګیدړ وویل ته څه پوهیږې چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل ګمان نه کوم. ګیدړ وویل ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه، زه به هم ورنارې کړم، وبه ګورو چې څوک ډیر ملګري لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی و، غویی له اوږو کوز کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو را تاو شو، خو هیچا هم ځواب ورنه کړ او ژوي له ویرې داسې غلي شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ وانګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګل ګیدړو او شغلانو هم وانګولل او د کلو سپیو وغپل. زمری حیرانه شوه او یقین یې راغی چې میړه نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلو کې ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړور و چې زمری ورنه ویریده او دومره هوښیار و چې مزناکه غوښه یې پیژندله او د رسۍ او د ژرندې د پل غوندې وسایلو د جوړولو فکر ورسره و او یارانو دوستان یې له شمېره وتلي وو. زمری ته تر ټولو مناسب میړه ښکاره شو. دوی چې کور ته ورسېدل، د زمری وږو بچیو د زاړه غویي غوښه ډیره په خوند وخوړه او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی. ورکړه. لاروي جیبونه وپلټل، پیسې یې ونه موندې. د سړک په غاړه ناست سوالګر ته یې وویل وروره پیسې نشته را سره. سوالګر ورته په موسېدلو شونډو وویل خیر یوسې، کور دې ودان. لاروي ګمان وکړ چې سوالګر له نخواله او له طنزه مننې کوي، نو ویې ویل والله که را سره وي، که نه خامخا مې یو څه درکول. په پښو شل سوالګر وویل وځوانه ته خبر نه یې، ډېر څه دې راکړل. ورور دې راته وویل څنګه ژوند؟ ماشوم خونړي سیند ته ولوېد او یو چا د مرګ خطر ومانه، ځان یې پسې واچاوه، ژوندی یې راویست. ماشوم ورته وویل کور دې ودان چې ودې ژغورلم. سړي ورته وویل بچیه ژوند دې داسې تېروه چې په ژغورلو وارځي. د مینې کور. ښځه او میړه بېوزلي وو، خو د مینې ډیوه یې په کور کې بله وه. یو ماښام چې دواړه ښه وږي وو او دسترخوان آوار شو او ډوډۍ راغله، د میړه پام شول چې په دې ډوډۍ خو په ایله کې یو کس موړ شي. نو د دې لپاره چې ښځه یې وږې پاتې نشي، ورته ویې ویل راځه نن په تیاره کې ډوډۍ وخورو. ښځه سمدستي پاڅېده، څراغ یې مړ کړ. ښه شېبه پس چې څراغ بل شو، معلومه شوه چې ډوډۍ ناخوړلې پاتې ده. له یو بله ناخبره. نجلۍ په یوه کتاب خرڅونکي زلمي مینه وه. هره ورځ به د کتاب د اخیستلو په پلمه د هغه دکان ته ورتله چې دیدن یې وکړي، او د دې لپاره چې شک یې ورباندې رانشي یو کتاب به یې اخیستلو ته خوښ کړ. زلمي به کتاب په ډیر ادب سره په کڅوړه کې واچاوه، نجلۍ ته به یې ورکړ. 2-3 میاشتې پس نجلۍ وفات شوه او ډیر کتابونه ورنه پاتې شول. زلمی یې کور ته ورغی چې کتابونه یې په بیه واخلي. کتابونه هماغسې په کڅوړو کې پراته وو او هغه لیکونه چې زلمی ورته لیکلي وو نالوستي پاتې وو. زلمی په هر کتاب کې یو کاغذ ایښی او پکې لیکلي وو در باندې مین یم.